السلام علیکم دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. دوستانو، نن مې تاسو ته د فرانسوي ژبې کې ډېر یو مهم فعل چې ګرامر، مکمل ګرامر سره د تاسو ته مې راوړی دی. لغتونه دي پکې دوستانو، جملې دي. ځکه ډېر دوستان مانه پوښتنه کوي چې استاده جملې جوړې که، څوک وایي چې ګرامر جوړې که، څوک وایي چې اصطلاحات ووایه. نو ما نن دغه ټول په یو ویډیو کې راټول کړو، خو ډېر زیات مهم ده دوستانو. دوستانو، نننی درس زموږ د فعل چې دا کوم فعل چې تاسو هم دا فعل دوستانو، فعل یعنی د کول معنا ورکوي. تاسو کوم دوستان چې په انګلیسي پوهیږي نو دغه ډو ډز چې کوم ده کنه دوستانو، دغه ډو کلمه په انګلیسي کې، په فرانسوي کې دغه فعل دغه ډو ټول کارونه کوي دوستانو. نو دوستانو، نننی درس هم زموږ دغه موضوع په اړه ده دوستانو. تاسو نه هیله کوم چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او نوټ یې کوئ دوستانو. دې کې ځینې اصطلاحات دي چې هغه ډېر زیات ضرور دي، یعنی که هغه مزدني دوستانو په فرانسوي ژبه کې ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي. نو تاسو نه هیله کوم چې اول ویډیو تر اخره وګورئ، کوم ځای کې چې سوال ضرور پوښتنه وکړئ دوستانو، همداسې مه تېرېږئ. او اول کې به زه تاسو دغه درس دغه فعل صرف کومه، او بیا ځینې اصطلاحات دي دوستانو چې د ژوند په کوم اړخونو کې دا فعل استعمالیږي، او بیا ځینې جملې دي. په جملې کې نوي نوي لغاتونه دي ما تاسو ته په دې ویډیو کې استعمال کړي دوستانو. تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. خو دوستانو، تاسو نه یو هیله لرم چې کوم دوستان چې دې درس ته نوي راغلي دي نو چینل دې سبسکرایب کړئ چې زما نور درسونه هم ورته راشي. او دغه درس ډېر زیات مهم دی. ډېر زیات دوستان په دغه ګرامر پسې ګرځي دوستانو په پښتو ژبه تشریح سره. نو کولی شئ چې هغه دوستان ته تاسو دا ویډیو ولېږئ، نو دا به ستاسو غټه همکاري ما سره. خو چینل سبسکرایب تاسو نه هیر نشي دوستانو. او که سوال لرئ، او ځینې دوستان د اوفي امتحان په اړه سوالونه لري دوستانو، زه به ویډیو جوړه کوم. خو چې ډېر سوال ضروري، تاسو کولی شئ انسټاګرام کې ماته مسیج وکړئ. ځینې دوستانو چې انسټاګرام کې مسیج کار نه کوي، زما طرف نه مسیجونه خلاص دي دوستانو. هغه ستاسو مسیجونه چې بند دي، بیا ستاسو مسیج ماته نه راځي، نو تاسو ماته یو مسیج کړئ یا کومنټ کې چې ته ولیکئ، نو بیا زه تاسو پیدا کوم، زه تاسو ته خپله مسیج کوم دوستانو. دوستانو، زه درس ته ډېرې خبرې نه کوم. او دوستانو، کومنټ د نه هېر نشئ، شیر ویډیو. مننه دوستانو، درس وګورئ دوستانو، درس ته به ځو. ګرانو دوستانو، نن زموږ نننی درس څنګه تاسو ته وویله، لو ورب فعل، یعنی د انجامولو، یعنی د کولو فعل. دوستانو، د دې هغه مادل، د دې هغه کوم خلک چې په انګلیسي باندې پوهېږي، دا هماغه ډو معنا ورکوي دوستانو. ډو که نه، نو دا ډو په انګلیسي کې چې د ډېرې شیانو دپاره استعمالېږي که نه، یو فعل دپاره هم استعمالېږي، بعض ځایونو کې که نه یو قاعدې دپاره هم استعمالېږي. نو دا فعل چې په فرانسوي ژبه کې دغه د انګلیسي ډو حیثیت لري دوستانو. نو دې خاطره دا درس تر اخره پورې واورئ چې ډېر زیات اصطلاحات لري. یعنی که دغه فعل تاسو پوه شئ، نو تاسو په دې فرانسوي کې نور انشاءالله چې هیڅ مشکل به نه لري دوستانو. دوستانو، مخکې دې نه چې زه دغه اصطلاحاتو لاړ شم، د دې یو ګردان موږ تاسو کوو د دې ورب که نه. ګورئ، فعل چې دا بېقاعده فعل ده، یعنی د دریم ګروپ د فعلونو څخه ده دوستانو. او دا چې دا که ګردان کې ډېر تغییرات د دې کې تغییرات راځي په ګردان په حالت کې ډېر. اوس ګوره، که تاسو دلته وګورئ نه، ژ فی یعنی زه ترسره کوم، ژ فی زه ترسره کوم. ګوره، فعل دلته فی بیخي هغه اوتیل شو اس یې واخیستو که نه، تغییرات پکې راغی. تو فی هم همدغسې راځه، ال ان فی که نه. نو دا درې واړه چې دي که نه، یو خو ښځې دپاره استعمالېږي، یو سړو ته استعمالېږي. ان دا مفرده کلمه ده، خو د جمع معنا ورکوي. ان فی یعنی موږ یې ترسره کوو، هغوی ترسره کوي یا هغې ترسره کوي دوستانو. همدغسې نو فیزون، نو فیزون که نه، دا ایز په ځای باندې دلته بدلېږي. فیزون، ګورئ دلته دغه بېقاعده فعل دی که نه، دغه سره خطونو کې چې ما درته تاسو ته لیکلي، دلته مکمل تغییرات راځي که نه. ګورئ، دا یې ګردان ده که نه، وو فیت، وو فیت. ګوره، فعل ته وګوره، فیت ته وګوره. نو تاسو یې ترسره کوئ، تاسو کوئ دا کار، تاسو دا کار کړی دی، تاسو کوئ. په تېر شوي زمانه کې تاسو نه وایم، خو حال زمانه کې، تېر شوي زمانه تاسو به د دې خپله جوړولی شئ. بیا هغه ته زه تاسو دلته یو چارټ کې ښیم چې تېر شوي زمانه په څه رقم جوړېږي، هغه آخر کې زه درته ښیم، یو باریکي لري. او همدغسې ایل یا ال فون، هغه ښځې یا هغه سړي دا کار ترسره کوي دوستانو. دغسې ګردان کېږي. صحیح شو؟ تاسو بیا کولی شئ چې دې نه سکرین شاټ وکړئ یا ولیکئ ځان سره. اوس دا کم شیان دپاره استعمالیږي. پوغ څه دپاره؟ پوغ څه دپاره؟ لیسپورت، دا د سپورتي اصطلاحات دپاره استعمالیږي. جی فعل فوت، زه فوتبال کوم یا فوتبال کوم. صحیح شو؟
لیز اکټیویټي د پاره استعمالیږي جی فیر له ویسل جی فیر له میناج کنه د روزانه اکټیویټي فعالیتونو د پاره چې زه کور پاکوم او زمين زمدا شیان مثالونه تاسو ته وایم ورخته کېږي مو د هر یو د پاره یو مثال وسپم تاسو ته مثال باندې خپګي لو تومب دلته ټایم نه ده دلته هوا حالات دي لیمیټیود ها الفبو منګه د هوا حالات په درسونه کې ویلو کنه الته منګه د فیر استعمال کړو صحیح شو مثالونه ته وایم همدغه سه خدابل چې دا دوستانو پاغتیغ دوستانو یا avoir l'air چې دا کنه دا چیز د پاره استعمالیږي دوستانو دا د انسان ظاهري شکل د پاره هغه زور شوی ګوره مونږ کنه الاvoir jaune کنه الاvoir jaune هغه ځواني لري مونږ ویل شو چې الف jaune هغه ځوان د مثال کې به تاسو پوه شئ او همدغه سه لمغازا دوستانو دغه د پاره د مغازا کې خرید فروش لپاره راکوړک د پاره استعمالیږي لکه je fais le course زه خریداري کوم کورس خریداري ته وای مثال کې به پوه شئ لکه دا په 100 د صفې کوم بیان کنه دا براشي او د اخر وګورئ le mesure et le prix د le mesure د متر او سانتي متر د پاره استعمالیږي il fait 4 سانتي متر دا چې د سالور متر دی کنه مثال کې راځي لپخي قیمت د پاره استعمالېږي څنګه چې مخکې مې تاسو ته ویله خا دوستانو د دې هر یو مثال ته تاسو ته اوس راځم دوستانو ګوري اول مثال ته ګوري نو فیزو دو ویلو منګه ګوره سپورت د کنه منګه چې کو بایسکل چلو ویلو بایسکل ته دلته به د مثالونو کې تاسو نوې لغتونه هم زده کړئ دا یو خبره ده ګوري به د سو ویل شو نو فیزو کنه دا ویلو تلریکا دولا ناتاسیون دولا ناتاسیون لامبو ته وای دوستانو لامبو ته وای سم شو نو فیزو دولا ناتاسیون لو ویکند منګه په ویکند کې په رخصتیو کې شي کو ناتاسیون یعنی او بازی کو لامبو کو د ویلو نه د خط مې څه ویل کنه تاسو کولای شئ دا ویلو تلری کې دولا ناتاسیون وای د مسکی ما خط کړه کنه سلاش می والے د ټول مثالونه کې میکړي اوس بل مثال ته وګورئ هغه مثال چې لتوم د پاره کنه لمیتیو د پاره چې ما ویلو الفشو او چې دا ګرمه ده فیر هغه دا فیر دا د فقه فعل دی کنه صحیح شو او ګرمه ده د سینما چې هغه ګرم هغه کوي ګرم دا اصطلاح ده او ګرمه ده الف فخوا کنه دا هوا سړه ده الفبو او ډیره خسته ګلورینه هوا ده الف مووه دا او ډیره بده هوا ده یا الف 30 ډیګري نو هوا چې دا 10 درجه سانتیګریډ دا نو سره چې تاسو ګورئ هر یو د بار دا الف تاسو استعمالول شئ نو فقه دې شانه د بار استعماليږي تاسو به ډیر اوردل د فرانسې نه ژبه نه فیست فقه کول فعل ته وای نو هغه بل شته استعمالي تاسو بایران شئ دا دو په انګلیسي دو په شانتي ده ګورئ ریاضي کې ما تاسو ته ویل سانتي متر کې د شان د پاره استعماليږي کنه هندسه کې ا ا فون دو یو او یو سو کېږي دوا ا ا فون دو یو او یو سو کېږي دو فو چې دا نو دلته د فقه د فعل استعمال شو صحیح شو او 3 fois 4 font 12 نو درې ځلې 3 fois 4 سلور کنه درې ځلې سره سو کېږي 12 دا ضرب زبانی کې شو دغه 12 کېږي صحیح شو دغه سي دوستانو نو څنګه کېږي دا 12 کېږي او دا نو امغه میزوخ ترازی کنه مثال دغه ریاضي بخش او حساب ته او بل مثال وګورئ دوستانو دا هم تقریبا اکټیویټي کې راځي دوستانو روزانه کارو لپاره دا ډیر زیات استعماليږي ګورئ je fais le lit کنه للی دلته د خوب تخت او دوستانو خو یعنی زه خپل د خوب ځای جوړوم کنه دا سیمانه ور کوي دا اصطلاحات دی ور دوستانو دا په فقه کې ډیر زیات راځي دا زده کوي د په به تاسو خپل مثال جوړول شي اوس دا je fais راوخله لا ویسل کنه ل ویسل دی لو خینزما صحیح شو faire le ویسل je fais le ویسل je لو خینزم کنه faire le ویسل چې ورته ویلو خینزل کنه او لا ګورئ je fais la لیسیف کنه لیسیف دوستانو خیرونو جامو شان انزل ته وای صحیح شو دا اصطلاحات دې کوي je fais du shopping دوستانو په انګلیسي کې خریداري ته وای خو دا فرانسوي تم راغلي دا لغت دوستانو ډیر دا غلي ویکند چې دا انګلیسي کلمه فرانسوي کې استعماليږي دوستانو او faire le course مرته وای خریداري ته shopping صحیح شو je fais du shopping زه خریداري کوم دې ته پاره استعماليږي دا faire او ګوره ils font du pain کنه یو عمل یو کار د پاره د استعماليږي دوستانو کله د نه وای چې زه ډوډۍ پخوم نو دی وای کنه د څه نه وای ils font du pain ډوډۍ پخوي ډوډۍ یا پخه کړه بولانجری کې dans le boulangerie په نامه کې ډوډۍ پخه کړه کنه یو کار چې کنه الف دی تاسو کولای شئ دا استعمال کړئ
مخ دینه چې وای چې هغه د سکه یو هغه سکه دا جمله وګړه کوي لاندې وای الفه دغه کار الفه الفه دو بوان الفه لا ویسل الفه لو سيف الفه دو شوبينج الفه فير لو كورس کنه لکه وای الفون دو کورس کنه د سیم ولا شي کنه الفون د سپورت هغه سپورت کې دغه سي استعمالوي دوستانو دا خو هغه جمع او مفرد د شان په کې تاسو پیژنئ صحیح شو او همدغه سي بل مثال ته راشي ګوره هغه راغی کنه ما تاسو ته ویل چې دا ظاهري شکل چې د انسان خی کنه په خطیر او د اغ avoir l'air کنه هغه مثال وګورئ تاسو ظاهري انسان چې خی الف ویو هغه چې دی هغه چې دی الف هغه چې هغه زوړ دی بوډا شوی دی کنه ویو بوډا ته وای او احمد ف جون یا احمد شه ځوان دی نو دې شایانو لپاره هم دا استعمالیږي مخکې بغیر دغه نه چې وایي کنه il avoir jaune کنه il avoir jaune il a jaune کنه داسې بهتره ده چې وایي چې یا داسې وایي چې il avoir l'air jaune کنه نو بهتره ده اسانه وایي il fait jaune il fait vieux کنه il fait mieux کنه il fait mieux خطه وایي نو ګوره ما تاسو ته ویلو چې دا په مغازه کې استعمالیږي قیمتونو لپاره استعمالیږي اوس یو سوال تاسو نه سوال په شکل تاسو جمله راوړم ګوره صافي کومبیان دکاندار ته صافي کومبیان دلته فعل استعمال شو کنه صافي 15 یورو صافي 50 یورو صافي 40 یورو بس دغه څه به په جواب هم فعل باندې راځي او سوال په فعل دا ډیر اسانه شان دي دوستانو دا تاسو لپاره جواب کې ډیر ضرور دي پوه شئ نو د دې بدیل جملې څه خوري سخت دي ګوره اوس یو شی دی واغستو رومیان دی واغستو تومات کنه اونین پیاز دی واغستو نو دکاندار ته و چې الفه 40 کیلو یا الفه کومبیان کیلو دا 100 کیلو شو الفه 40 کیلو دا 40 کیلو شو کنه 40 کیلو دی صحیح شو دغه سی ویل شي هم دغه سی بل مثال ته وګورئ یو اصطلاح ده چې ته خپل په ژوند کې شي کې کیسکو دا می سوالونو بخش کې په تیر درسو کې سوالونو بخش ته تاسو لار شي دغه کیسکو می تشریح کړی د دلته نه وایم کیسکو vous faites dans la vie ته په ژوند کې شي کې لکه ته څه کارای کنه کیسکو vous faites یا کیسکو tu faites یا کیسکو nous fait یا کیسکو elle fait دا ټول په راځي کیسکو ګوره کیسکو vous faisons کیسکو vous faites کیسکو nous faisons کیسکو je fais ټول راځي دلته نو د جملې ته تاسو پام شئ کیسکو vous faites dans la vie تاسو چې کوئ په ژوند کې هر شی چې هر کار چې ورته وایي je suis étudiant je suis ingénieur je suis boulanger کنه boulanger هر کار چې وي دغه څه به ورته وایي چې زه خپل ژوند کې دغه کار کوم نو صحیح شو je suis باندې بدل ځواب ورکوي دوستانو دا مهم اصطلاحات زه اوس تاسو ته وایم faire la fête دا چې د یو پروګرام میمانی د لپاره استعمالیږي faire la fête مثال ته وګورئ mes voisins font la fête font دا faire فعل دی کنه font la fête tous les samedis soirs زما همسایگان هر شنبه ماښام شي کوي مهمانی کوي پارټي کوي میله کوي کنه هر شنبه فت د لپاره استعمالیږي faire le ménage پاکاری د لپاره استعمالیږي دا پاکاری د لپاره د اصله همیشه استعمالیږي بل شي پاکاری د لپاره استعمالیږي faire le ménage ګورئ son appartement est sale داغه اپارتمان چې دا سال ناوله چتل ته وي مردار ته وي مردار ده parce qu'il ne fait jamais le ménage ځکه parce que ځکه il ne fait هغه نه کوي jamais هیڅ کله le ménage پاکاری نه کوي صحیح شو دغه منفي جمله څنګه جوړیږي په تیر درسونو کې میاله دا jamais چې دا هیڅ کله معنا ورکوي نو چې دا ne fait دا منفي جمله ده ne fait jamais هیڅ کلم نه کوي le ménage پاکاری صحیح شو نو د دې لپاره هم دا استعمالیږي faire le cul دا قطار ده کنه faire le cul قطار ته وي قطار ته دا صف ته کنه قطار شي مکتب کې چې استعمالیږي یو نظم ډیسپلین لپاره استعمالیږي soyez poli باادب اوسئ ګورئ مثال ته soyez poli باادب اوسئ faites le cul او صف جوړ کړئ قطار جوړ کړئ د دې لپاره استعمالیږي faire صحیح شو faire attention دا faire چې ده په توجه لپاره استعمالیږي صنف کې یو چاته کار کې یو چاته وایي چې متوجه شه کنه پام وکړه ګوره fais attention توجه وکړه متوجه شه tu vas tomber کنه ته به وغورځېږي
یعنی fais attention متوجه شه پام وکړه تو و tomber کنه ته غورځېږي یا وغورځېږي. ښه همدغسې دوستانو بله وګورئ بله اصطلاح وګورئ faire la grasse matinée. grasse matinée دوستانو چی شته وایي؟ دا grasse matinée داسې یو اصطلاح ده چې یو سړی تر ناوخته پورې ویده کېږي نو ټوله ورځ وده هغې دپاره استعمالېږي. نو دا اکثرا په ویکند کې دا رواج ده په دې ملکو کې چې رخصتي ګره ګوره مثال ته وګورئ nous faisons la grasse matinée chaque dimanche. وایي منګه په هر یکشنبه کې لګغیس کوو یعنی تر ناوخته پورې ودی د ورځې نه پاسېږو وختي که نه داسې یو معنا ورکوي. دې دپاره هم دا استعمالېږي دوستانو. همدغسې د بل اصطلاح ته وګورئ دوستانو faire la baisse. دا بیس چې ده دوستانو دغه ته وایي ستړي شي ته وایي ستړي شي په وخت کې چې دا خلک غېږه ورکوي یا چپه یو بل نه اخلي که نه دې شي ته وایي دوستانو. en France on fait la baisse on راغی که نه on fait مونږه په فرانس کې مونږه on fait دا عمومي قاعده ده. la baisse مونږه روی ماچکاني چې ورته وایي که نه یو بل چپه اخلو که نه pour dire bonjour کله چې یو بل سره ستړي شي کو bonjour وایو pour dire au revoir او کله چې یو بل سره خدای پاماني کوو دوستانو نو بیس که نه faire la bise چې ده همدې شي دپاره استعمالېږي دوستانو. او آخر د آخر اصطلاح نه ده د دې نه درې استګانو نوم شته دی ça ne fait rien. یو شی د نه وغورځېدو یو اشتباه دې وکړه یا بل چا اشتباه وکړه که نه ته به چې هېڅ خبره نه ده تا خو ورپکې راځي داسې به وایې ça ne fait rien. دلته هم فعل استعمالېږي ګوره ça ne fait rien هېڅ خبره نشته rien هېڅ معنا ورکوي صحیح شو یعنې هېڅ خبره نشته دی دوستانو. نور اصطلاحګانې هم شته دوستانو ګورئ ښه faire د اکونومي یعنی بچت کول اقتصادي کار کول. یو چا ته وایي چې اقتصادي کار وکړه پیسې بچت یې کړه. ګورئ les étudiants font de économie. نو شاګردان چې دي څه کوي اقتصاد نه کار اخلي یعنی پیسې جمع کوي ذخیره کوي pour acheter les livres چې دې دپاره چې کتاب واخلي د یونیورسټي د پانتون صحیح شو. او دا faire la tête دا قهر دپاره هم استعمالېږي د چا چې اعصاب خرابوي دوستانو. ګورئ qu'est-ce qui se passe که نه دا ما د درې سولو وویله خو دې فرانسې ته وایي qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe دغه اخر س تې خوري که نه ګورئ qu'est-ce qui se passe pourquoi tu fais la tête ولې په قارې ته qu'est-ce qui se passe څه خبره شوې ده دا ډېر دا زده کړئ دوستانو هر څه چې ته لاړې څه خبره وشوه qu'est-ce qui se passe Ilia هلته څه خبره شوې ده ګورئ دا ډېره ښایسته جمله ده دوستانو. pourquoi tu fais la tête ولې ته په قارې fais la tête ولې په قارې که نه دلته هم دا faire استعمالېږي faire de la peine بخښنې سره faire de la peine à quelqu'un یعنی د چا خوا نه چې درد ته رسېدلی وي یا چا ته چې درد رسېدلی وي که نه درد peine درد ته وایي که نه. ګورئ il n'intéresse pas à moi هغه ما ته علاقمندي نه لري cela me fait de la peine دا ما دپاره ډېر دردونکی ده نو دې دپاره هم استعمالېږي. آخر کې تاسو ته یو زه متل یو ضرب مسله هم وایم faire de un دا faire کې استعمالېږي faire de un pic du coupe په یو تیږه په یو نښان باندې پیغ تیږې ته وایي خو دلته نشان معنا ورکوي دا پیغ تیږې ته وایي ښه په یو تیږه باندې یو نشان باندې په یو دوه هدفونه وخل که نه دوه نشانې وخل تو dois aller à la banque تو باید ته خو بانک د اسم ته باید بانک ته راشي ما اوسي او زه هم درځم viens avec moi او ما سره راشه on peut صحیح شو که نه on peut مونږ کولی شو چې faire de un pic په یو نښان باندې په یو نشان باندې په یو تیر باندې بخښنې سره دوه نشانه ووهو صحیح شو. داسې مثالونه هم شته دی په فرانسې کې نو دا زده کړئ د آخري اصطلاح زده کړئ qu'est-ce qui se passe او نور اصطلاحګانې زده کړئ ویلې کړئ تکرار کړئ. زه تاسو ته وعده درکوم چې دغه مې زده کړو نو ستاسو ژبه تاسو ډېر روانه کېږي دوستانو. ډېره زیاته مننه هیله کوم چې سبسکرایب کړئ او دغه ډېر مهم درس دی خپل دوستان سره شریک کړئ دوستانو نو دې خیر کار کې ما سره شریک شئ. مننه د الله په امان.